اشرف غني د کابل شیرپور او وزیر اکبر خان ځمکې څو بدنامو کسانو ویشلي دي. سلام، وخت مو بخیر. د افغانستان د وروستي جمهوري دولت پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې د شیرپور او وزیر اکبر خان ځمکې د څو بدنامو کسانو لخوا ویشل شوي دي او باید اسناد یې وکتل شي. نوموړي د چا نوم نه دی اخیستی، خو د شیرپور ځمکې د پخواني ولسمشر حمید کرزي او واکمنۍ پر مهال ویشل شوې ده. د مخکني جمهوري دولت وروستی ولسمشر خپلو غږیزو پوډکاسټونو په لړۍ کې ویلي چې د کابل یو شمېر د سیمې د زورواکو لخوا غصب شوي دي او همداراز ځینې ودانۍ بې پلانه جوړ شوي دي. هغه وویل د کورنیو چارو نوي وزارت په داسې ځمکې کې جوړ شوي چې د چاپېریال له مخې د مطلق کفر دی. زه چې ولسمشر شوم کارونه یې نیم تمام شوي وو. امریکایانو ته مې وویل چې کارونه یې ودروئ، خو هغوی څو سوه میلیونه ډالر قرارداد کړی و. د مخکني ولسمشر په وینا د ظاهر شاه کورنۍ هم ګلباغ وپلوره او دا ځمکه په دولتي پیسو اخیستل شوې وه. نوموړي په خپل غږیز پوډکاسټ کې د کابل ورانېدو ته په اشاره وویل چې د بند په تړون کې دا واضح شوي و چې هغه کسان چې بشري جنایات یې کړي وي باید ترې پوښتنه وشي، خو دوی برعکس د قدرت څښتنان شول. هغه وویل د ویکر په نامه د ریګن د ولسمشر پر مهال د CNN یو مسؤل چې له مجاهدینو سره یې کار کاوه ویلي څو سوه نفره یې بې تربیه کړل چې کابل تخریب کړي او له منځه یوسي. دا لومړی ځل نه دی چې اشرف غني پخواني ولسمشر حمید کرزي او یو شمېر جهادي مشران د پرې ګوته نیسي، بلکې د دې وړاندې هم نوموړي په وار وار جمهوري دولت د کمزورۍ او له منځه تګ کې د یادو اشخاصو ته د ملامتۍ ګوته نیولې ده. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر.